دوستانو د ادم خان په اړه باندې تازه معلومات سره شیر کوو چې بیګا شپه د پولیسو په مقابله کې دی او ملګري مړه سوي دي، خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی. ولې وژل سوي دي؟ د پولیسو په مقابله کې دوی څه کول؟ د دوی په اړه باندې مکمل معلومات د SHO صاحب له خولې نه اورو چې هغه تېره شپه مقابله ورسره کړې ده. نو دوستانو وخت مو نه ضایع کوو، راځئ دغه ویډیو راسره وګورئ د ادم خان په اړه باندې تازه معلومات. په واقع چې بیګا کوم پولیس مقابله شوه دا او په سوشل میډیا چې کم کس ډېر زیات اینو ادم خان او د هغه دوه مرګري په کم ځای کې او څنګه پولیس مقابله شوه دا او دا پولیس مقابله څومره غنټې جاری و. ادم چې د خلاف دا غیره کا متنګ کا د اصل وجوهات سو دا غي ډېډ باډیانه اوس چرته دي او دا به چاته او څنګه ملاوي د ادم خان او د هغه د مرګرو د مرګ نه پس په خبر کې چې کم نومر دومره خلک دي دغه سي سوق قبضه مافیا دي، سوق بتغواړي، سوق بدمعشان دي، سوق قبضه کوي. اغه د پاره یو څه واضح سبق ته بده کې په پیښور کې هغه مافیاس چې اغه اوس پورې نه گرفتار دي او پاغي باندې کیسونه شته د اغه ته د CCP سیب او د SSP سیب سې واضح پیغام دی او اغه ته یو څه اسانتیا چې کم دا اغه دینه پس ملاوي دي شي دا ټول تفصیل پدې نه لري. سر د بیگانه پولیس مقابله ډیټیل لگ رہا تھا وہ جی بالکل ایکچولی دا مو سیکنڈ اٹمپٹ ہو دی ادم پاغي باندې اور چونکہ دا یو بتخوری کے ډیر زیات انوالو تھریٹس ورکولو اور قبضہ مافیا جرګې کولو اور نور هم خلق تنگ کړیو پورا پیښور کې دی پسې پېښور پولیس کافی عرصے نه اور پسې لګیا ہوا شکر الحمدللہ پرون مو ټیم لاړو اور تقریباً التا مخام نه پس دا مقابله شروع شو. دیٹ واز فار آلموسٹ 2.5 hours 2.5 घंटे دا مقابله وا. سر څومره ټیمونه تلیو په خبر نه دلته چې مو یو DSP صاحب سمیت تقریبا 5 SHOs او ټوټل یو 40 پولیس اهلکارانو. سر دې کې د چکم بیگا دون فائرنگ تبادله شوه ده پولیس خو دې کې محفوظ دي کنه په خبر پولیس؟ جی شکر الحمدلله پېښور پولیس محفوظ ده اور دا هغه ډیر جان مردی سره همت سره دا مقابله کړی ده. هغه هم ډیر زیات ریټیلیشن کړی ده او ویری انټرېسټینګلی زو دا فیکټ وایم چې پولیس واز آل سیٹ ټو ارست هیم کنه لیکن هغه پولیس باندې فائرنگ وکړو اور مو ولا جدا کنه چونکه فائرنگ وشي به پولیس باندې پولیس خو به ریټیلیشن فل ټایم کوي اور به پولیس ریټیلیشن کې جدا کنه دا هلاک شو. دې کې څو کسان مړه دي سره او د دې نمونه څه دي سر؟ یو ادم ده یو مجاهد ده اور یو سره دریم کس ده چې کوم مالته سره ګنمن و. دې کې څه گرفتاریان هم شوي دي یا د دې د کور نه څه بارود اسلحه ریکور شوي دي سر؟ گرفتاریان نه دي شوي جی بس صرف دا کوم دو سره ویپنز وکنه دو ریکور شوی دي لیکن هغه پنډای پولیس سره د کوم ولې جلته نه بیا پنډای پولیس والا کوم لوکل پولیس وو اټول رسیدلیو او مسراو اور بیا ډیډ باډیز اور ویپنز اور څه شی وکنه هغه طویل کې دي اور الته وای فایر شوی دی. سر د دې ادم چې کوم د یو ویډیو په پښتخره کې ډیره زیاته وایرل شوی موبایل آیل چې کوم ګودام دی ورغلې دي دین علاوه په پیښور کې د باندې کیسو نه سر؟ جی بالکل هغه GP آیل ولدي هغه سره دی افغانستان نه دا سم مسله روانو واتس ایور اور دین علاوه هم دی کم سے کم دی باندې 13 FIRs اور ویری انٹرسٹنگلی ان the last 20 days دی 10 نه 12 خلکو ته فون وکړو فار بھتا 10-12 خلکو ته فون وکړو چې کوم ما سره وایس نوټ استاد کنه دا یو ډیر غټ دهشت علامت جوړ شو اور بیا خلک تنګولو او خلک تنګوي بیا پولیس او قانون حرکت کوي راځي. سر د یو سو وایس میسجونه د CCP حواله سره چې کوم وایرل شوی د کاروي د اغه په وجم د
یارونه او دغه په وجه ده ګورې جی دا پولیس خو پبلک والا یو ډپارټمنټ دا موته وسک وایس نوټس بو کوي سو بو تھریټس کوي دا دوره شو نوي کنه اصل شو پبلک والا سټیسفیکشن چې پبلک څنګه یې کنه مو خلاف خو وسوک بد بو وي سو بو خبو وي سو بو کیږي کیږي لګیا لیکن هغه پرسنل خستن دوره امپورټنٹ نوي اصل شوی پبلک والا چې پبلک سوک څنګه یې کنه پولیس قانون حرکت کې 100% رضی اور ابو رضی همیشه سر دا ډیره غټه کاروي و بل مطلب دا الګ چې کم دی د ویډیوګانې راتلې وایس بم راتلل او په پنجاب کې مو کم پولیس ټیم چې تل سر د اید پارس اعلان داسې جی مو سی سی پی او صاحب دا دی اغي لیډری کې مو دا ټول کار کړی دا ان د لاست 20-25 days مو دا ډیر اکټیولی کار کولو اور پرون شپې سی سی پی او صاحب د پورا ټیم ته پر خپل طرف نه 10 लाख रुपए انعام کړی دی سر د جرګې تاسو د بم کولې قبضې بم کولې داسې په پیښور کې نور سونه ګروپونه دي چې هغه قبضېم کوي دغه جرګېم کوي خلکو نه بتیم غواړي زه تاسو ته ویری آنیسټلی دا وایم چې 95% تک اوس پیښور کې قبضه جرګه اور بتخوري نشته دا چې کوم 5% کې یو داو اور دو درې نور لیا پاتې دي ایٹ لارج دي کنه نور 95% پورې شیونه ختم دي ها لګ ډیر چې کوم وړا دي هغه انډیویډوال مسایل دي سټي ایریا کې دي انډیویډوالي هغه خلک تھریټن کوي یا سره کسان وی کنه اج چا ولم کمپلینټ رزي هغه مو 100% ایکشن خلو اور هغه چې کوم کمپلینټ مترزي ادروایز کوم ایز ا هول وی کنه سوسایټي کې چې کوم هر جرګې کې هر لانجې کې ناس وی هغه غټ 13-14 آی کې جی صرف 2-3 پاتې دي ادروایز نو ټول دلته نه اوټ شوی دي یا گرفتار شوی دي دا کم 2-3 چې پاتې دي سر دا غیبم د انجامي انشاءاللہ قانون مطابق پورا عمل وکړي جی دینه پس هم که فرض کو په خبر کې سوک چانه بتغ واړي داسې جرګي کې چې هغه کې پیسې اخلي ای تاسو پیغام ورکوي کنه دا خلاف بم دغه سي اپریشن وی سر هغه پیغام الریډي هر چاته خور شوی دا سی پی او سے بڑا ډیر کلیرلی دا شی ویلی دي دا شی بالکل اجازه نشته ده اور ان شاء الله دا شی به نکیږي د پیښور کې ان شاء الله سر دا چې کوم مړی درې وانه پولیس ته مطلب ادم خو دا نور کسانه مور سره جی بالکل دو بندې هم اف آی آرز اور بل دو اور سره ریګولر هر چرته دا ور سره مطلب کینستلو باډی ګارد ایز ا باډی ګارد ایز ا مرګری اور هر چیشي کې ایز ا بزنس پارټنر سر د بیسیکلی د کمز ادم او د دې ډیډ باډیز چې کم دي فیملیز ته ملاو دي جی دا بیسیکلی د افغانستان ده اور د ډیډ باډیز یقینا به پنجاب پولیس به هند ور کړی ولې چې الته دی فیملی پندای کې دا دی کوم رو نور فیملی دا الته پندای کې وو ډیفینیټلی او تبو حواله شوی وي سره څنګه چې تاسو خبره وکړه چې په پیښور کې داسې نور مافیا اعظم شته کداغه کسانو کې څوک سرندر کېدل غواړي د اغه د سپوزیشن دی سر جی بالکل دا خو د شریعت مطابق هم دا قانون مطابق هم دا چې څوک د قانون ته سرندر کیږي هغه ډیفینیټلی پولیس به ایکسپټ کوي اور ود اور اون ټرمز اینڈ کنډیشنز ناٹ آن دیئر کنډیشنز او چې کوم ټرمز اینڈ کنډیشنز دی هغه مطابق چې څوک سرندر کیږي اور اب یو مطلب دا چې کوم پوینټس ورکو او بالکل ټیک ده د کیسه غانشته د کبات سر دا خو مطلب د خلکو د پاره یو ډیره خبره او د پیښور د چکم باسیان دي د پاره یو ډیره میسج دی ک فرض کو څوک مطلب دینه پس خ زندگی ته رول غواړي جی شریفانه زندگی ته رول غواړي اور چې څوک بتنګي نه قبضه جرګې به نه کوي اور اجرتيان به نه ستي دا ډیر امپورټنت خبره ده چې دلته څوک د دسه ګروپس جوړ شي هغه به ځان سره اجرتيان ستي او هغه دسه ټول شنو نه تو تایب کیږي او بیا پولیس به ویلکم کوي به بل خلکو مطلب خلاص وي جی بالکل دی باندې کم زړای فیارونه دی هغه کې خو بدی سامنا کوي کنه ډیفینیټلی د کوم قانون مطابق چې کوم ایکشن کیږي اخو عدالت ته بوزي خپل کې هو پولیس به نور اور باندې ریډز یا ایکشنز بنه کوي ډیر ګرانو مرګرو تاسو د اس اس پی اپریشن په خبره دی چې دا یو نو په پیښور کې داسې نور کسان هم شته آی ته د تاسو پیغام موریدو دینه پس پکار دادا څنګه چې دا ادم او د دې بشاته فیملی وی سمره چې داسې خلک دي ایله د خپل فیملیز او د خپل بچو خیال کول پکار دي دا ژوندۍ چې وی دا د بدمعشي یا د سوشل میډیا د میسجونو دا ډیره مختصر وی خپل فیملی له ټیم ور کول پکار دي او دې ورځ ته قتل پکار دي چې کم مونږ دلته بدمعشي کوو بیا که فرض کو مونږ سبانیو نو زمونږ فیملی بسکای الله دې او کی چې د پیښور پولیس دا اپریشن او دار کاروایان اومدغه سي جاری وي نو ان شاء الله پیښور کې هغه ورځ لري نه ده چې امن براشي